فتح نوی باب دا د فتح نوی باب دا غازی د فدای له ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ای د الله رسوله لفی سبیل الله جهاد سره څه شی برابرېدلی سي هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې د هغه توان نه لرئ دوه درې کرته مو دا پوښتنه تکرار کړه خو هر یو ځل یې همدا ویل چې طاقت یې نه لرئ بیا یې وفرمایل د الله په لاره کې د مجاهد مثال د هغه روژهدار او لمونځګزار په شان دی چې مسلسل په قیام کې ولاړ د الله جل جلاله د آیاتونو تلاوت کوي تر هغه پورې نه له روژو ستړی کیږي او نه له لمنځونو چې د الله جل جلاله د لارې مجاهد بیرته راستنیږي بیا سپین بیرغ رپان کړه زمونږ هیلې ارمانونه په فتح باندې تان کړه زمونږ هیلې ارمانونه په فتح باندې تان کړه حاکم دې کړه بغي کې سپین قرآن ډنډې غوریا بغلان ډنډې غوریا وارد مستی دی بیا وخت د څپو دی مرغاب که فرار دی کونړ دی که امو دی مرغاب که فرار کونړ دی که امو دی د فتح زیری ګرځي له کندوزه تر ارغنده څپې څپې هلمنده د فتح زیری ګرځي له کندوزه تر ارغنده څپې څپې هلمنده څپې څپې هلمنده څپې 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 شان توپان شه زلزلې شه څپې 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 شان توپان شه زلزلې شه توپان شه زلزلې شه سیرابه په بریا کړه د ستومانه ولستنده څپې څپې هلمنده د اننفر پروین لخوا وړاندې کیږي